د نوي ژوند لپاره د ملګري ټاکل اسانه کار نه دی. ډېر داسې مسایل شته چې ورته کورنۍ او انجلۍ پام وکړي. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نن په ټولنیزو اړیکو او بیکارۍ برخو یو څو ټکي لیکو. ممکن دا د ځینو خلکو لپاره دومره اړین ښکاره نه شي، خو همدا وړې خبرې بیا وروسته ژوند له ستونزو سره مخ کوي. اول هغه کسان چې ټولنیزو اړیکو ته احترام نه لري ورسره واده مه کوئ. هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې له غړو سره ښې اړیکې ولري، ځکه د ښو اړیکو پالل په شخصیت مثبته اغیزه کوي. بل خوا یو شمېر خلکو ته خپل ځان ډېر مهم ښکاري، له نورو سره په اړیکو بې باوره دي. دا ډول خلک د واده وړ نه دي. دا ډول خلک همیش د خپل مېرمنې او اولادونو له تنګولو خوند اخلي. دوی نورو ته په فریب یا تېرویستلو کې مهارت لري، خپله هم په ټولنه کې ښه شخصیت نه لري. دا ډول خلک تل خپله مېرمنه څاري او له نورو سره یې له تګ راتګه بندوي. اصل کې دوی خپله بې باوره خلک دي، نو ځکه خپله مېرمن او اولادونه د ټولنیزو اړیکو له پاللو منع کوي. دا ډول خلک ذهني ناروغي لري او ټولنیزې اړیکې ورته ښې نه ښکاري. دوی په دې اند دي چې که مېرمنه له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ ولري نو له خاوند او کور سره به یې مینه کمه شي. دوهم، بیکاره خلک د واده وړ نه دي. کار کول نه یوازې دا چې ژوند اسانه کوي، په ورته وخت کې د انسان شخصیت هم ښه کوي. تاسو به هم په خپل چم ګاونډ کې داسې کسان لیدلي وي چې کار یا دنده نه لري، یا هم که لري بیا دوامداره نه وي. په اصل کې دوی د نورو په تمه ژوند تېروي. دا ډول خلکو کار دا وي چې له نورو خلکو سره همیش کې نه لري او د خلکو په نیمګړتیاوو پسې ګرځي. په کور کې وخت ناوخت له مېرمنې او اولادونو سره شخړې کوي. هغه خلک چې کار نه لري په دې معنا نه ده چې دوی جسمي توان نه لري، بلکې دوی د زحمت تېرولو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي، نو ځکه ورته هر کار سخت ښکاري. دا خلک ډېرې خبرې کوي مګر په عمل کې څه نشي ثابتولی. نو په اصل کې دا خلک هغه ماشومان دي چې هیڅ نه لویږي. نو بېروزګارو خلکو سره چې هر څه ښه وکړي بې ګټې دي. دا ځکه دا خلک د اوږو بار وي. بېدندې خلک په کور او له کوره بهر له خلکو سره ښې اړیکې نه لري. ټول خلک ورنه ځان ساتي. نو ښه دا ده چې د واده نه وړاندې د هلک د کار او دندې معلومات واخلئ او بیا پرېکړه وکړئ. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.